په مزار شریف ښار کې د یو شمېر معلولینو لخوا په دویمه ناحیه کې د نیالګیو کینولو لړۍ پیل شوه. د دغې برنامې په لاره اچوونکي وایي د نیالګیو کینولو څخه یې موخه د ښار سمسورتیا او د خرابې هوا مخنیوی ده. یکی از عوامل گرمایش زمین قطع جنگلات است. تبدیل شدن ساحات سبز به ساحات رهایشی و تجارتی است و بدون شک با غرس نهال ضمن ای که برای سرسبزی شهر، برای تغییر زیبای سیمای شهر اقدام میشه، ما میتونیم که بخش قابل توجهی از آلودگی هوا را نیز به این شکل مدیریت بکنیم. بلخوا بیا د دوهمې ناحیې اوسیدونکي د معلولینو دغه نیک اقدام څخه هرکلی وکړ او د نیالګیو کینولې د معلولینو لخوا غوره اقدام وباله. من رئیس وکیل گذر به نمایندگی از اهالی شریف کارت شفاخانه بخصوص کوچه حاجت روا از جناب آقا صاحب و مؤسسه نابینایان ولایت بلخ قلبا سپاسگزاری میکنم. همین فرهنگ نهالشانی را از تمام افراد اشخاصی که در ولایت بلخ زندگی میکنند خواهشانه تقاضا میکنیم که این نهادی نکنند و اگر ما خواهان از این نباشیم که دیگر گرمی زیاد را متقبل نشیم و بتونیم حداقل یک هوای پاک و یک هوای بسیار صاف ما تنفس کنیم. پس ضرورت است که ما نهال را غرس کنیم و فرهنگ نهالشانی را نهادی نکنیم. د یادونې ده چې دا دویم ځل ده چې په بلخ ولایت کې د معلولینو لخوا نیالګي کینول کیږي او موخه یې د ښار سمسورتیا او پاک چاپیریال ده.